السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزانو، لر او بر مبارزینو، کامپالو، وطنپالو، په خاوره مینو، په اسلام مینو، ټولو باندې غږ کوم چې که مو رښتیا مقصد خپله خاوره، خپل اختیار او ازادي وي او د خپل ځان غچ اخیستل غواړئ، نو دا نه په چغو کېږي او نه په سوال کېږي چې سوال کوو او انصاف غواړو، امن غواړو، ژوند غواړو. دا موږ او تاسې یو دښمن سره مخامخ یو چې دا 15 کاله یې ګورو چې څه یې چې خوښه وي ښه په نری کوي. که مو رښتیا بریا ته نیت وي، ازادۍ ته نیت وي، خپله خاوره د خپل لاس ته د راوستو نیت مو وي او دښمن مو خوار و زار غواړئ، سره یو کېږو به دغه د عدم تشدد لر او بر تشدد چې کوي دوی دواړه به سره یو کېږي، یو بل به زغمو، یو بل به منو، یو بل ته به لاس ورکو. هیڅ توپیر دوی په منځ کې نه لري. د دواړو مقصد یو دی، د دواړو مرام یو دی، د دواړو ایمان یو دی، د دواړو دین یو دی، د دواړو ژبه یو ده، د دواړو دود او دستور یو دی او د دواړو دښمن یو دی. نو یوازینی د بریا لار چې ده هغه زمونږه د یووالي ده. نه په سوال کېږي چې تل به سوالونه کوو. ومو لیدل یوه بیلګه د علي وزیر وچه کلکه بدماشي ده او په بند کې درته ساتلی دی. دا یو علي وزیر نه دی، دا ټول سلګونه زره کام یې درته بند کړی دی په بدماشۍ سره. او موږ څه کوو؟ ژوند غواړو، امن غواړو، انصاف غواړو. نور قضاوت په تاسو لږ فکر ور باندې وکئ، تر څو پورې مې چې خپله خاوره لاس ته رانه وړئ، نه به ژوند وګورئ، نه به امن وګورئ، نه به انصاف وګورئ او نه به د دې تورمخي دښمن د جبر، د ظلم، د بدماشۍ نه خلاص شئ. همداسې به وژل کېږئ لکه څنګه چې دا 15 کاله ووژل شو. الله مخاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمة الله.